الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معززو یو ورور پوښتنه کړې ده چې پر خپل ماشوم بچی باندې د جبرائیل او یا د میکائیل علیهم السلام نوم ایښودل څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، پر خپل ماشوم بچی باندې د ملائکو نوم ایښودل جایز نه دي. هغه که د جبرائیل علیه السلام نوم وي، که د میکائیل علیه السلام نوم وي، که د نورو ملائکو. امام بغوی رحمه الله په شرح السنه 12 جلد کې لیکي: ويكره التسمي باسماء الملائکه. نوم ایښودل د ملائکو دا مکروه ده، مثل جبريل وميكائيل عليهم السلام، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد كره ذلك. اغی عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه دیتا مکروه ویل چې څوک پر خپلو ماشومانو د ملائکو نومونه ږدي. بیا وروسته لیکي: ولم يأتنا عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه سمى ولدا له باسم أحد منهم. مونږ ته داسې یو نوم نه دی راغلی د صحابه کرامو څخه او بیا د تابعینو څخه چې هغوی دې پر خپل بچي باندې د ملایکو نوم ایښی وي. دا عمل مکروه دی. شرح السنه 12 جلد 314 صفحه او شرح سنن ابي داود د علامه شهاب الدین ابن رسلان رحمه الله، هغه 19 جلد 45 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.